انسان د شیطان د وسوسو نه څرنګه محفوظ نه دی په لاحت کې ورته راځي لاحت کې په لاحت کې د تراشي چې کله د رب متعلق تپوسو شي چې من ربک وما دینک ومن نبیک من ربک شیطان ہوتا په دغه وخت کې متمثل شي او شیطان ځان ته اشاره کوي چې ما یاد کا زه دې رب ما نو په دغه وخت کې دی وی چې رب می الله دی دین می اسلام دی او محمد صلی الله علیه وسلم زمان نبی دی نو شیطان خل مخ چې دی د حد لره وخیږي نو د شیطان نه یو وخت کې ته محفوظ نه دا دعا به واړي چې الله ما د شیطان د وسوسو نه وساته اسی نه چې په زړه کې مې د دنیا لالچ راواچي په زړه کې مې د مخلوق یره وانه چي د قدم د شیطان وسوسه ده چې د مخلوق یره ستا په زړه کې واچي نو خالق یې در نه پاتې که دکه مخلوق یې غالب که او خالق یې چې دی مغلوبه که نو شیطان دا خامخا راځي او انسان ته وسوسه ورچي نو دا تعریض کوي امت ته چې زما امتي که تار څومره نیکوکارئ ته رب ته سوال کوه چې یا ربا ما د شیطان د وسوسو نه په خپل زمان کې وساتي په هغه وخت کې چې شیطان ما ته حاضرېږي نو شیطان ته الله تصرف ورکړی دی یو انسان داغه د وسوسې نه محفوظ نه دی دا قدرت چا ورکړی الله ورکړی خو زه ارین هغه انسي شیطانانو ته یم بدعقیده وته چې شیطان له په هر انسان تصرف مني خو ولی له پرشتي له نه مني په هر انسان باندې تصرف چې هغه د الله دوستان دی او شیطان د الله دشمن دی مالک ظالمه د عقل نه کار والا چې د الله دشمن لره تصرف مني خو د الله دوست ولی له اومانه کنه الله هغه ته تصرف ورکړی دی نو نبی علیہ السلام مبارک بدا دعا کو اعوذ بکلمات اللہ تامتی من غضبه وسوء عقابه ومن شر الشیاطین وان یحضرون دا د امت د تعلیم د پاره کړی دا چې زما امتی د شیطان نه هر وخت پناه غواړه کاغه انسی شیطان وی او که جنی وی جنی شیطان دومره مهلک نه دی څومره چې انسی شیطانی ځکه انسی شیطان دا د الله نه نه یریږي غیبت چغلی دا داغه جاموي داغه په وجه باندې ستا خلاف خلق چیرې دارا پاري نو دی د وجنا دا چیرې د صورت او د سیرت چې کوم نه دا کردار دای برابر نه دی نو دا خطرناک دی د جنی شیطان نه